تازه د هرات او هلمند څخه د پرمختګ دوه مهم خبرونه اعلان شول. دا چې څنګه نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. هرات کې د پاشدان بند د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي. د هرات ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د پاشدان بند د جوړولو کارونه په عادي ډول جریان لري چې تر دې مهاله 80% کارونه بشپړ شوي دي. د هرې رود سیندیزې فرې حوزې رئیس سردار ولی مزمل وایي د پاشدان بند کارونه په چټکۍ دوام لري او چارې تر اوسه د 15 څخه تر 80% بشپړې شوي دي. د معلوماتو له مخې د پاشدان بند هرات ښار په 25 کیلومترۍ کورخ ولسوالۍ کې موقعیت لري چې د سرپرست حکومت په 9 میلیارده افغانۍ بودیجه جوړیږي. پاشدان په هرات کې تر سلما بند وروسته دویم لوی د اوبو بند دی چې د اوبو مدیریت په برخه کې له سترو پروژو شمیرل کیږي. په بل خبر کې راځي د هلمند ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت مرکز لښکرګاه ښار اړوند سیمه کې د کندهار هرات پر لویه لار د څه باندې 20 کیلومتره سړک او پر هلمند سیند د 350 متره پل د جوړېدو چارې پیل شوې دي. د چارواکو په خبره د دې پل او سړک پر جوړېدو سره به د هلمند د سیند پر پخواني تړل شوي پل ترافیکي ګڼه ګوڼه راکم او د کرنې صنعت او سوداګرۍ برخو کې به په لویه کچه اسانتیاوې رامنځته شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه واخې شوې.